یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم چې څه ډول موږ کولی شو چې د انسټاګرام څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو زیاتو دوستانو غوښتنه کړې وه، ما هم همدغه ویډیو جوړه کړه. راځئ ویډیو تر پایه سره وګورئ. هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. تاسو به لومړی سر کې خپل انسټاګرام ته راشئ. هر کله چې تاسو خپل انسټاګرام ته راغلی نو تاسو به یوه ویډیو پیدا کړئ. زه یوه ویډیو پیدا کوم. کله چې ما یوه ویډیو پیدا کړه، مثلا دغه ویډیو مې پیدا کړه. دغه ویډیو مې چې پیدا کړه، زه غواړم دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. نو تاسو به لومړی سر کې څنګه وکئ، هغه ته به راشئ، کروم براوزر ته. کروم براوزر ته چې هر کله راغلی، تاسو به دلته په سرچ کې ورته ولیکئ. کروم ته به راشئ، سرچ کې به ورته ولیکئ VIDMAT ویډمیټ. دغه یو ډاونلوډر دی، ښه ډاونلوډر دی، یعنې هغه اپلیکیشنونه چې په پلی سټور کې نه پیدا کېږي هغه هم دلته کېږي. نو دلته دغه ویډمیټ ډاونلوډر چې کوم دی، دغه به تاسو څنګه کوئ، را ډاونلوډ به یې کړئ. ما سره مخکې نه ډاونلوډ دی. که تاسو را مخکې نه ډاونلوډ نه وي نو تاسو دغه حتما ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ډاونلوډ کړئ، دغه ډېر مهم دی. دغه ډاونلوډر نه په هر څه کې، یعنې په هره برخه کې چې ویډیو نه کیږي، په دغه ډاونلوډر باندې یې ښکته کولی. مثلا په د دغه ویډیو په ګونج کې اوس پاس دغه 3 ډاټس ګورئ. نو تاسو به راشئ، په دغه 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړه، دلته دغه شیر آپشن تاسو ته راځي. دغه د شیر آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به لږ انتظار شئ. دغه د رحمان الله ګربز ویډیو زه را ډاونلوډوم. ستاسو چې نیټ چټک وي، ډېر زر کار کوي، خو زما نیټ لږ ضعیفه دی. نو تاسو چې کله هغه ځای ته ځئ، له هغې وروسته به تاسو دلته لاندې راځئ. دلته به څنګه کوئ، دغه ویډمیټ به پیدا کوئ. کله مو چې دغه پیدا کړئ نو په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، لږ دلته انتظار کېږو. له فیسبوک هم په همدغه طریقه راځي. شیر وهئ، په شیر کې راځئ، هغه 3 ډاټس وهئ، 3 ډاټس کې دغه پیدا کوئ. او یوټیوب کې هم همدغه ډول ویډیو ډاونلوډېږي، یعنې هغه شیر وهئ او په شیر کې بیا دغه ویډمیټ پیدا کوئ. نو بس دغه ځای کې تاسو ډایرکټ دغه ویډیو ډاونلوډ. یوازې چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړ، تا ته به دغه ویډیو په چټکۍ سره ډاونلوډ شي. نو دغه وه دوستانو دغه د ډاونلوډینګ طریقه. نو که تاسو چېرته یعنې د هغه شرط صفحه یې نه کړه، دغه ځای کې تاسو بیا دغه وهلی شئ، بیا هم درته کوي. ښه، نو دغه به ډاونلوډ هم کړو. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ، دلته به تاسو ګورئ. دغه طریقه ده، را ډاونلوډ شو. اوس ګیلرۍ کې ګورو. دغه ویډیو ده. نو دوستانو دغه د انسټاګرام څخه د ویډیو د ډاونلوډولو طریقه. هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. او که کومه ستونزه، کومه غوښتنه لرئ، کولی شئ د واتساپ ګروپ نه هم راته کمنټ کړئ. ډسکرپشن کې د واتساپ ګروپ شته، هغې لارې جاین شئ. څوک نه وی جاین، نو کولی شئ په یوټیوب کې کمنټ کې هم مشکلات راته پرېږدئ. انشاءالله موږ به وار په وار ویډیوګانې جوړوو. تر بل ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله په امان، ښې چارې.